وقالو وای دوی سمعنا چې مونږ اوریدلی دي واطعنا او تابعداري کو مونږه مفعولونه دوی پټ دي سمعنا قولک او اطعنا امرک مونږه ستا وینا واوریده او مونږه د ستا د امر طاعت کو او بیا صرف اوریدلو باندې نه کیږي بلکې مونږه هغه قبلو او مونږ په هغه باندې راضي او مونږه هغه په خپل عمل کې راولو غفرانک بخنه غواروستانا د دې فعلم پر دی اغفر غفرانک یا الله بخنه غواړو مونږ ستانه بخنه او بعض وی چې نسألک غفرانک ذنوبنا مونږ سوال کوستانه د بخنه استا د ګناهونو زمونږه چې مونږ ته زمونږ ګناهونو وبخي رب العالمین ربنا اے رب زمونږ و الیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځیدل دي مصیر مصدر میمی دی دی کی ایمان راغی په قیامت باندې چې بحث بعد الموت هم شته کنن په دنیا کې په مونږ باندې مرګ راغی او دارالفنا نه لاړو نو مونږ دارالبقا ته تشکیل وشو هلته لاړو اولته تا ته درګرځېدل دي اولته به مونږ سره د ذرې ذرې حساب کې مطلب دا زمونږ ایمان شته په بحث بعد الموت او زمونږ ایمان شته ستا په ملاقات او د قیامت په وقوع باندې